बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रदर्स राजुलन स्टार्ट मेन्यू था और په کنټرول کې موږ یو بل اپلیټ سٹارټ کوو پروګرامز ان فیچرز برادرز اصل کې ډېر څه ته ویل کېږي راځو لومړی باید پروګرامز ان فیچرز موږ تاسو پیژنو پروګرامز ان فیچرز څه ته ویل کېږي برادرز پروګرامز ان فیچرز از یوزد to install and uninstall softwares सही था ब्रदर्स और विंडोज कमांड्स प्रोग्राम्स इन फीचर्स ब्रदर्स मुदला पारा इस्तेमाल हो चुमू सॉफ्टवेयर या विंडोज कमांड्स को ब्रदर्स आगा इंस्टॉल को अनइंस्टॉल को सही था और हमदारंगा द विंडोज को खपल आगा प्रोग्राम्स दी आगा हम څنګه کولای شو इंस्टॉल کولای شو او अनइंस्टॉल کولای شو نو دله لپاره موږ د پروګرامز ان فیچرز څخه څنګه کوو برادرز استفاده کوو که تاسو فکر وکړئ برادرز موږ مخکې کلاسونو کې دغه ډسکس کړیو ډیوایس مینیجر موږ څه لپاره استعمالوو د لپاره چې موږ اني ټایپ هارډویر ډیوایسز چې موږ کله انسټالیشن کوو هغه ان انسټالو هغه ریپیر کوو موږ بچی راتلو ډیوایس مینیجر ته بدلو ډیوایس مینیجر موږ د هارډویر چې څومره ډیوایسز انسټالیشن کوو هغه موږ د هغه څخه هینډل کوو Programs in features is used to install and uninstall softwares. چې کله موږ د سافټویر خبره کوو هغه موږ چې ترازو برادرز پروګرامز ان فیچرز سره راځو کیپ ان مایند برادرز دا خبره ځان سره په ذهن کې وساتئ برادرز چې کله تاسو یو پروګرام انسټالوئ یا هغه ان انسټالوئ چې ته راځي پروګرامز ان فیچرز سره راځي بعضی خلک دي راشي یو پروګرام غواړي ان انسټال کړي سی ډرایو ته راشي او بس پروګرام نوم باندې رائټ کلیک واخلي او ډیلیټ کړي نه په دې شکل سره هغه پروګرام چې کوم روټس دي هغه سافټویر چې ته انسټال کړی دی هغه روټس مکمل نه ختميږي نو فیوچر کې به ته دغه پروګرام بیس انسټالې تاسو ایررز درکې صحیح ده بعضی وخت یو نیم وایي چې زما کمپیوټر کې سیستم نسی ډرایو کې او بیا هم ما سره دا ډرایو مکمل چخي فل سور کلر کې راځي چې ډک خي ځکه چې هغه پروګرام دوی په صحیح طریقې سره ان انسټال کړی نه دي نو که زه راشم کنټرول پینل ته برادرز او په دې کې پروګرامز ان فیچرز راشم دلته ما څه ښیي نو دلته هغه پروګرامز ما ته ښیي هغه سافټویر چې ما په کمپیوټر کې انسټال کړي دي دا ګوري 1 by 1 د خدای بلا سافټویر چې ما انسټال کړي دي کورل ډرا دا هاټ سپاټ شیلډ دا مایکروسافټ افیس دا نو دا ټول هغه سافټویرز دي چې ما په خپل کمپیوټر کې څنګه کړي دي برادرز انسټال کړي دي نو ځکه زه غواړم دلته په سافټویر باندې کلیک واخلم برادرز نو ما ته څه وایي ان انسټال اور چینج کوو یو سافټویر مونږ هغه وخت چې کله د هغه لیټیسټ ورژن یا اپګریډ ورژن راشي کنه لکه ما سره افیس 2019 دی په کمپیوټر کې صحیح ده یا 2000 کرنټلی ما کوم افیس انسټال کړی په خپل پی سي کې زه به ته چیک کوم افیس 2016 دی فکر کوم نو 2000 لوک لایک دیس دا یو دی برادرز افیس 2014 ما انسټال کړی 2019 ما سره راغی زه دا نه انسټال کوم راځم دا چینج کوم دغه لیټیسټ ورژن څخه کوم انسټالوم خپل کمپیوټر کې ان انسټال یو سافټویر یو برادر تاسو غواړئ ان انسټال کړئ د مثال په ډول سره زه راځم دا پټ پلیئر نه دی دا میډیا پلیئر چې دی ما سره دا زه غواړم ان انسټال کوم په د باندې به کلیک واخلئ برادرز رائټ کلیک پریس کړئ ان انسټال باندې کلیک واخلئ کدا څنګه کوي دا سافټویر به تاسو څنګه کوي انتخاب کوي او بعد هغه نه براشي ان انسټال باندې به کلیک واخلئ چې کله ان انسټال باندې کلیک واخلئ به براشي ان انسټال تا نو دغه پروګرام په مکمل ډول تاسو د کمپیوټر څخه څنګه شي ختم شي داسې لوک لایک دیس بیا کلوز کی نو هغه فوټ پلیئر سافټویر چې ما سره مکمل روټس ایچ ان ایوریثینګ ما سره څنګه شول د کمپیوټر څخه ختم شو سبا ورځې بیا راولي زبراشم وګورم چې د هغه بیک اپ او سافټویر ما سره شته او کنه دلته فکر کوم ما سره شته د فوټ پلیئر نو بیا په رائټ کلیک واخلئ او بیرته انسټالیشن څنګه وکړئ تاسو 1 by 1 انسټال کړئ صحیح ده برادرز دلته ما سره دغه انسټالیشن داسې 1 by 1 څنګه کیږي شروع کیږي زه اوکې باندې کلیک واخلم داسې او بیا براشم نیکسټ باندې انتخاب کوم نیکسټ اګری نیکسټ نو دا ما سره څنګه شو بیرته په کمپیوټر کې د دوهم ځل لپاره انسټال شو برادرز نو برادرز کیپ ان مایند که تاسو پروګرام کله ان انسټالوئ صحیح ده نو چیرته وځئ پروګرامز ان فیچرز ته وځئ سٹارټ مینو کنټرول پینل او هغه نه بعد به چیرته راشئ برادرز تاسو دلته به راشئ پروګرامز ان فیچرز باندې به کلیک واخلئ او دغه چې دا کوم آپشنز دي په دا باندې ځان پوه کړئ صحیح ده کنه نو اوس وګورئ ما خو پټ پلیئر ان انسټال کړل مخکې
نو ما سره څنګه شو بیرته اوس دوهم ځل لپاره ما بیرته کمپیوټر کې انسټال کړ صحیح ده. نو دا هغه سافټویر یا پروګرامز که تاسو غواړئ د کمپیوټر څخه ان انسټال کړئ نو چیرته به راځئ برادرز پروګرامز اینډ فیچرز ته به راشئ. راځو دلته کنټرول پینل لاندې موږ سره څه لیکلي ویو انسټال اپډیټس. که زما کمپیوټر کې هغه یو نیم فایلز دي لوک لایک دیس نو که چیرته هغه اپډیټ ته ضرورت لري صحیح ده یا اپډیټ کیږي نو هغه ما سره ون باندې څنګه کې شو کی دا تاسو ان انسټال کوئ نه ځکه چې دا د کمپیوټر د وینډوز لپاره څنګه دی امپورټنت دی دا به ان انسټال کوئ نه. کلیر ده. راځو بیرته بیک کیږو بیرته برادرز. راځو ته موږ سره نیکسټ کمانډ د ټرن وینډوز فیچرز آن اور اف په دې باندې کار کوو. دا د اوس برادرز د وینډوز خپل هغه بای ډیفالت چې کوم پروګرام سي دا هم موږ څنګه کولای شو ون بای ون انسټالولی شو یا ان انسټالولی شو. سی فار ایگزامپل سٹارټ ته راځم یو څوک وایي ما سره کمپیوټر کې دا گیمز نه دي په دې وینډوز کالم کې وایي دا گیمز زه غواړم ما سره د شو نشي چې ماشومان په زما په کمپیوټر کې د گیمز څخه استفاده ونه کړي نو دا هم به موږ څنګه کوو ان انسټالو. راځو به سٹارټ ته کنټرول پینل ته به راځو پروګرامز اینډ فیچرز ته به راځو وینډو ټرن وینډوز فیچرز آن اور اف باندې به کلیک کړو د گیمز نه به دا چک مارک ایسته کو بیا به اوکې کو. اوس موږ سره لږ زره ټایم واخلي دا موږ ته لیکلي چې پلیز ویټ وایل وینډوز میک چینجز ټو فیچرز دس مایټ ټیک سیورل منټس. لږ څه ټایم اخلي برادرز. نو که تاسو بیا فیوچر کې بیا سٹارټ ته راځئ او بیا په دې وینډوز کالم کې نه دی دا د وینډوز کالم ده کنه د گیمز باندې کلیک اخلئ تاسو سره به هغه گیمز بیا ون بای ون نه شروع کیږي بیخي به تاسو سره په دې گیمز نه اوسي لږ ټایم نیسي برادرز. اوس به راشو دغه چیک اوکې لږ ټایم اخلي برادرز. ها را به شو د گیمز باندې به کلیک واخلو تاسو ګورئ دلته ما سره هغه گیمونه شته د کمپیوټر چې کوم د وینډوز خپل گیمونه هغه نشته دی ما سره. یو څوک بیرته د ما سره راشي نو داسې به نه کوئ چې سی ډي به اچوئ بیا به تاسو دغه کوئ اغېز نه به انسټالوئ بیرته همدې سره راشي دا گیمز ته دا چک مارک څه شی اوسي که نه چک په ورته آن کړئ داسې بیا به اوکې کړي بیا به لږ زره ټایم واخلي تاسو سره به څنګه شي برادرز هغه چې کوم گیمز هغه بیرته تاسو سره اټومیټیکلی راشي. ګوري برادرز اوس موږ سره لږ ټایم اخلي نو که زه بیا سټارټ ته راشم هلته او په دې کې زه گیمز چې کوم نو ما سره به گیمونه څنګه کېږي اټومیټیکلی ون بای ون راځي. تاسو په گیمز باندې کلیک واخلئ برادرز دلته اوس وګورئ صحیح ده دا ګورئ هغه گیمز دي د وینډوز خپل چې ما سره څنګه شول بیرته راغلل. سبا ورځ تاسو غواړئ هغه گیمز بند کړئ آن کړئ نو دې څنګه کولی شئ ون بای ون تاسو دا کنټرولولی شئ. کلیر ده برادرز. انټرنیټ ایکسپلورر تاسو هم کولی شئ څنګه کوي دا ځکه اوس کلیک اخلم او دا اوکې کوم بل ټایم نیسي صحیح ده نو دې څخه موږ ون بای ون دا کنټرولولی شو او هینډل کولی شو. نو پروګرامز اینډ فیچرز تاسو ځان سره یاد ساتئ برادرز لکه څنګه چې موږ د تعریف کې ویلې چې پروګرامز اینډ فیچرز موږ د لپاره استعمالوو چې موږ یو سافټویر یا پروګرام انسټال کو یا ان انسټال کو صحیح ده یا د وینډوز چې کوم خپل هغه پروګرامونه دي یا کوم خپل سافټویرز چې دي صحیح ده که نه برادرز هغه موږ دې څنګه کولی شو هینډل کولی شو. نو نیور هېڅکله هم داسې مه کوئ چې یو سافټویر تاسو په ډیسکټاپ باندې رایټ کلیک واخلئ او هغه دیز نه ډیلیټ کړئ یا کمپیوټر ته راشئ او د سی ډرایو ته ننوځئ پروګرام فایلز ته راشئ لکه اوس ما ایډا فوټوشاپ انسټال کړی که نه په د باندې زه رایټ کلیک واخلم او ډیلیټ باندې کلیک واخلم دا ما سره اټومیټیکلی دیز نه ډیلیټ خو شي خو د یو نیم فیچرز چې دي هغه په د کمپیوټر کې پاتې شي چې بیا فیوچر کې تاسو پروګرام انسټالوئ نو ستاسو سره هغه په صحیح ډول سره بیا فکر کوم انسټال به هم نشي. نو دا ښه طریقه ده چې تاسو سټارټ ته راشئ کنټرول پینل ته او هر یو پروګرام چې تاسو غواړئ د کمپیوټر څخه مکمل ختم کړئ مکمل هغه روټس جنرالي ختم شي نو پروګرامز اینډ فیچرز ته راځئ او د دې څخه پروګرام څنګه کوئ ان انسټال کوئ لکه څنګه چې موږ ډیوایس مینیجر ویلو. ګورئ برادرز ډیوایس مینیجر کې به تاسو څه کوئ څومره چې تاسو سره هارډویر ډیوایسز دي دغه انسټالیشن دغه ریپیرینګ دغه ان انسټالیشن به موږ د کوم ځای نه کوو ډیوایس مینیجر د لارې به کوو. یو پرنټر انسټال کوو که نه کمپیوټر کې موږ یو سکینر انسټالو صحیح ده که نه نو دا موږ د کوم ځای نه کوو برادرز ډیوایس مینیجر ته راځو ځکه پرنټر سکینر دا ما سره ټول هارډویر ډیوایسز دي که نه نو ډیوایس مینیجر ته به زه راځم. که سبا ورځ کمپیوټر کې پروګرامز اینډ فیچرز سره راځم نو د به ترو به چې کومه صرف او صرف اونلی ان اونلی د به ترو به زه هغه سافټویر هینډل کوم
که سافټویر زه اپګریډ کوم اپډیټ ورژن راغلی هغه ته کنورټ کوم هغه یې دغه کوم نو زه پروګرامز ان فیچرز ته راځم برادرز یا یو پروګرام مکمل ختموم نو همدې ځای ته به زه راځم یو پروګرام ریپیر کوم نو مسله به څنګه وسي دې ځکه موږ 1 کتلی شو کلیر دا برادرز اوس دا هغه سافټویر یا هغه پروګرام چې دا فعل حال زما په کمپیوټر کې څنګه دي انسټال دي چې کوم یو زما په کار نه دي مثال او زه غواړم د کمپیوټر څخه ختم کړم لکه زه وایم هینډ بریک 1.3.2 دا سافټویر زما په کار نه دی زه مکمل غواړم د کمپیوټر نه ختم کړم نو را بشم ان انسټال باندې به کلیک واخلم او یس پې کوم اوس دا مکمل ډول سره زما د کمپیوټر څخه څنګه شي ختم شي که زه ډیسکټاپ باندې کلیک اخلم او ډیلیټ کوم او یا سی ډرایو ته ځم نو دا ما سره فیوچر کې ایررز راکوي any video converter دا هم زما په کار نه دی دا به زه هم چیک ان انسټال کوم برادرز یس باندې به کلیک واخلم صحیح ده نو تاسو به دې ځای کې ګورئ چې تاسو څه غواړئ ان انسټال کړئ صحیح ده نو تاسو سره به دې ځای کې 1 by 1 څنګه کوي کمپیوټر تاسو شو کوي نو دا موږ سره کوم اپلیټو برادرز پروګرامز ان فیچرز کې د باندې موږ لیکچر خبرې وکړي کمنګ لیکچر کې ورازو ان شاء الله پاور آپشنز باندې به خبرې کوو چې پاور آپشن کې څه دي څه کمانډز دي په د باندې به 1 by 1 ګډېږو نو که تاسو څه کوېشن وسي کومنټ کې ولیکئ ان شاء الله کمنګ لیکچر کې بیا خبرې کوو او همدارنګه چینل ځان سره سبسکرایب کړئ د بیل آیکن پریس کړئ چې فیوچر کې تاسو دا ټول ویډیو څنګه شي راشي